نن د تهجد مونځ ته پانسېدم، نن مې د خدای ته ونه غوښتلې، نن مې دعا طلبه پورته نه کړه، نن دعاګانې زړه ونه غوښتلې. ستا آخري خط چې لوستلی دی ما، چې د انکاره پکې بل څه نه و، په هر یو ټکي کې یې پټ اذیت زما دپاره پکې بل څه نه و. تا وې وجدان اجازت نه راکوي، تا وې خپلوان لرمه، کور لرمه، تا ویل وطن در سره نه پرېږدمه، زه دلته پلار لرمه، مور لرمه. نن ستا د خط عنوان بیخي بدلو، دا پکې نه و چې یادېږي مې ته، دا پکې نه و چې یادېږي مې ته، څنګه ودشم سترګې پټې کړمه، په زړه کې ستوری ستوری کېږي مې ته. نن دې د خط نه د خندا بوی راتلو، لکه سړی په چا پورې خاندي. خط دې نن ما بیخي لوستلی نه شو، ما وې که ټکي ما پورې خاندي. ستا آخري خط کې بس دا پیغام و چې ستا جدا زما جدا لاره ده، تا وې د دې نه د انکار نه کوم، زما په زړه کې کړې تا لاره ده. خو فیصلې په اسمانونو شوي، خو فیصلې په اسمانونو شوي. زه ستا قسمت کې خدای لیکلی نه یم، رنګ مې زیړېږي زیړه پاڼه شومه، په ما څه کېږي تا لیدلی نه یم. ته پېښور کې وینې سکه د زړګي، زه ننګرهار کې در پسې جاړمه. خو دا واده به نن کوې را سره، نه به ما غواړې نه به تا غواړمه. خو خط رالیږه خو پکې دا مه لیکه چې لیونی شومه بیخي در پسې، هسې خفه شم څه کولی نه شم. مه وایه دا چې زړه مې چوي در پسې، مه وایه دا چې زړه مې چوي در پسې، مه وایه دا چې زړه مې چوي در پسې.